الرحمن الرحیم راځو نن ورځ د خپل د ویب ډیولپمنټ دریم لیکچر ته. په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته دا ویلی وو چې ویب سایټ څه ته ویل کېږي، ویب سایټ تعریف څه شی دی، د هغې موږ ډیفینیشن کړی وو، او بیا هم د هغې په ټایپس باندې موږ خبرې کړي وو چې ټایپس یې کوم کوم دي، څو قسمه دی ویب سایټ موږ سره. د هغې څخه وروسته موږ په HTML ایډیټر باندې خبرې کړې وې چې HTML ایډیټر موږ سره په نن ورځ مارکیټ کې ډېر زیات ایډیټرز دي. موږ به کوم یو ایډیټر پکې کارو، موږ زیات ایډیټرز تاسو ته معرفي کړي وو. سو د هغې څخه چې کوم یو موږ انتخاب کړی و نن به په هغې باندې به کار هم وکړو. بل موږ تاسو ته براوزر ویلی وو چې براوزر کوم یو براوزر پکې موږ وکارو په دغه خپل کورس کې. نو راځو د نن ورځ په دې لیکچر کې موږ تاسو ته ځینې موضوعګانې دي چې هغه ډېرې مهمې دي، هغه تاسو ته موږ در معرفي کوو، تدریس کوو تاسو ته چې موږ تاسو به په دې لیکچر کې څه شی زده کوو. راځئ ګورو خپل نن ورځ لیکچر ته مخکې ځو. ګورئ دلته مې لیکلی دی چې in this lecture we will learn what is HTML and why we use. دا به زده کوو. فولډر سټرکچر به زده کوو، یعنی کله چې موږ HTML کې کار کوو، HTML5 کارو، نو فولډر سټرکچر به د دې برابر وي، یعنی د دې مینجمنټ به څنګه کوو. بیسک سینټیکس اف HTML به په دې کې لولو چې د HTML بیسک سینټیکس کوم کوم دي. کامنټس ان HTML به موږ وایو چې په HTML کې کامنټس په کومه طریقه څنګه کېږي او د دې فایده څه ده، یوز څه ده زموږ سره په دې نن ورځ مارکیټ کې. نو راځو خپل نیکسټ سلایډ ته. په دې سلایډ کې موږ ته HTML راکړل شوی دی چې موږ نن ورځ دا تاسو ته معرفي کوو ډیټیل سره، په دې باندې به نن غږیږو. HTML is used to create web pages. موږ مخکې تاسو ته ویلی وو په مخکني لیکچر کې چې HTML سټرکچر دی، یعنې د ویب سایټ هغه سټرکچر موږ ته برابروي، یعنی سټرکچر چې برابري. نو دلته موږ تاسو وایو چې HTML is used to create web pages. ویب پیج جوړوي موږ ته، خو د ویب سایټ هغه سټرکچر هم موږ ته برابري، د هغې ساختمان، د هغې ډانچه موږ ته برابري. next way it is used to describe the structure of web page. ګورئ ما خبره دلته موږ ته تکرار شو چې ویب سایټ سټرکچر وي او که د ویب پیج سټرکچر وي، دواړه موږ ته برابري، موږ ته تضمینوي. HTML elements tells the browser how to display the content of a web page. ګورئ یو خبره دا ده چې دغه HTML چې موږ دلته کارو، دا براوزر ته وایي چې دغه د ویب سایټ دغه د HTML دغه کانټنټ یا دغه ایلیمنټس چې دی، دا براوزر ته وایي چې دغه کانټنټ به په دې ویب پیج کې څنګه ډسپلی کېږي، په کومه طریقه به ډسپلی کېږي، کوم ایلیمنټس کوم ځای ته راشي، کوم کانټنټ کوم ځای کې ډسپلی شي، سره کم شو شي، د هغې کلر، د هغې فونټ، د هغې سایز ټول په دې کې ډسکرایب کېږي. next way HTML is case insensitive language. HTML موږ سره insensitive language دی، case insensitive دی، یعنی دا چې دی که چېرې موږ اپر کیس الفابیټس ولیکو په دغې کوډینګ کې او که لوور کیس کوډینګ لیټرز ولیکو که نه، یعنې که چېرې موږ سمال لیټرز ولیکو او که کیپیټل لیټرز په دې کې وکارو، نو دا دواړه اکسپټ کوي، یعنې کیس انسنسټیو دی. انسنسټیو همدغه معنا ورکوي چې دواړه کیسز اکسپټ کوي. او ځینې لنګویجز داسې دي چې که چېرې تاسو په سمال لیټرز ولیکئ یو شانتې بل ترېنه معنا اخلي، او که چېرې کیپیټلز ولیکئ هغه بل شانتې معنا ترېنه اخلي. نو دې ته انسنسټیو او انسنسټیو ویل کېږي. صحیح ده؟ نو دا د دې ډفرنس دي. بل موږ سره HTML فایل ایکسټنشن دی چې د دې ایکسټنشن به سره کوم دی، دلته موږ تاسو ظاهري لیکلی ده چې .html به دې سره راځي، یعنې د فایل نیم به راځي او ورپسې به .html به راځي. دا موږ تاسو ته پریکټیکل دی دلته ښیو. اوکې، په دې کورس کې به موږ HTML5 کارو. We will use HTML5 in our course. HTML5 به کارو، دغه ورژن به په دې کې موږ سره کارول کېږي. HTML بیسک سینټیکس موږ سره دلته دی. ګورئ دا بیسک سینټیکس دی، دې کې HTML ډاک ټایپ دی، بل خپله HTML ټیګ دی پکې، هیډینګ ټیګ ته شته پکې،
به هډینګ کې چې د هډینګ نو وروسته هډینګ کې دا نوم سره ټایټل ټیګ دی به ټایټل لاندې بل چې هډینګ کلوزینګ ټیګ ورکړل شوی ده هغې نه وروسته باډي شروع کېږي باډي نه وروسته چې دی خپله دا روټ HTML ټیګ دا بندېږي دغلته راځو دا یو یو تاسو ته معرفي کړو ګورئ اول موږ لیکلی دی exclamation mark دی به ډاټ ټایپ HTML لیکل شوی ده دا څه وایي tells the browser about the version of HTML دا د HTML د ورژن په اړه براوزر ته وایي خبر ورکوي چې دی کې کوم ورژن باید وکارول شي نو که چېرې دلته ډاټ ټایپ HTML موږ ولیکو دا د دې مطلب دا چې دا دی کې به HTML5 کارول کېږي نو دا د براوزر ته د HTML د ورژن په اړه خبرداری ورکوي نیکسټ موږ سره چې د HTML ټیګ دی چې سټارټ ټیګ او end ټیګ دواړه پکې موجود دي نو دا د څه لپاره کارول کېږي it is the root of the web page دا د ویب پیج هغه روټ برخه ده it's like a container دا د یو کنټینر په شکل وي it holds all the code and it has to start tag and end tag دا ټول هغه کوډ ځان په ځان کې ساتي یعنی ځان سره هغه ټول کوډ منظم ساتي د دې نه د لاندې هم کوډ نشي کولی یعنی د end tag نه لاندې هم نشي کولی او start tag نه بره هم نشي کولی یعنی دې په منځ کې به خپل هغه ټول کوډ موږ لیکو نو د HTML کوډ د دغه دوه start tag او end tag پر منځ کې به لیکل کېږي بل موږ سره heading دی heading کې څه وایي تاسو ته heading کې داسې وایي یو خبره تاسو ته کوي anything we write here it will never display on the browser ګورئ هر څه چې موږ په دې کې لیکو د دغه heading په منځ کې نو په براوزر کې به دا نه شو کېږي it will contain document title دې کې به د ډاکومنټ ټایټل یعنی دغه ویب سایټ یا ویب پیج چې موږ جوړو د دې ټایټل به دې کې موجود وي CSS and JavaScript file definitions د CSS او JavaScript file definition یعنی links په دې کې پروت دي دغه تعارف او دې کې پروت دي چې دغه فایل د څه دی دا د CSS دی یا دغه فایل د JavaScript فایل دی and more او داسې نور فایلز به موږ د heading په واسطه به دې کې اټیچ کوو داسې ډیزاین فایلز هم راځي لکه CSS کې موږ بل فایل کې موږ د خپل ویب سایټ لپاره ډیزاین کړی وي یعنی د کوډ په واسطه به موږ د هغې لپاره کلر سایز او هر څه معرفي کړی هلته به چې کله دا موږ خپل د مین فایل سره اټیچ کړو د هیډینګ په واسطه باندې نو هغه ټول ډیزاین په دې کې امپلیمنټ کېږي نو دا د هیډینګ برخه وه راځو مخکې ځو چې نور موږ سره په دې کې څه شی شامل دی بل هیډینګ کې چې دی موږ سره ټایټل راځي ګورئ ټایټل دلته تاسو لیکل شوی دی ما دلته عنوان ورکړی مای ویب پیج ټایټل صحیح ده نو هغه مای ویب پیج ټایټل چې کوم عنوان ما ورکړ دا دلته ښودل کېږي دغه براوزر کې به دا دلته تاسو شو کېږي ورپسې موږ سره باډي ټیګ دی چې هغه سټارټ او end ټیګ دواړه لري ټایټل هم همدغسې سټارټ او end ټیګ لري او هیډینګ هم همدغسې سټارټ او ending ټیګ دواړه لري صحیح ده او HTML ټیګ خو ما تاسو ته مخکې وویلې سو وګورئ د باډي په دننه کې به زموږ هغه ټول کوډ لیکل کېږي لکه HTML په دننه کې ګوره به هیډینګ راغی هیډینګ کې دننه کې ټایټل راغی ټایټل هیډینګ نه وروسته چې دی باډي سټارټ شو په باډي کې به موږ خپل هغه سټرکچر او ټول ډیزاین به دغلته کوو لکه ګورئ ما تاسو یو مثال هم درکړی دلته لیکل شوی this is the body of my web page دلته تاسو ښودل کېږي this is the body of my web page نو هر څه چې تاسو دلته لیکئ په براوزر کې به کله چې براوزر رن کوي کوډ رن کوي تاسو به دلته ښودل کېږي نو دا د HTML بیسک سینټیکس راځو مخکې ښه بل HTML فایل ایکسټینشن موږ تاسو ته ویلې وه په HTML فایل ایکسټینشن کې ګورئ دلته ما تاسو مخکې وویل چې ډاټ HTML به ورسره لیکل کېږي سو ګورئ دلته چې دغه فایل مونږ کریټ کړی د هغې سکرین شاټ مونږ تاسو دلته درسره شیر کړی ده چې HTML فایل ډاټ HTML به لیکل کېږي دلته به HTML فایل نیم به راځي او ورپسې به ډاټ HTML از ایکسټینشن به ورسره لیکل کېږي ښه دا خو ډېر ایزي کلیرلی ډیفاین شو تاسو ته راځئ مخکې ځو اوکې نیکسټ موږ سره HTML کامنټس دي comments په ګورو راځي د comments کې څه وایي تاسو ته the browser doesn't shows the comments براوزر به تاسو ته دغه comments نه شو کوي څومره چې تاسو comments لیکلی وي هغه به نه شو کوي تاسو ته ښه
دا خو نو ویلی چې کامنټ مې کلیک وکړو خو براوزر به دا نه شو کوي د دې فایده او ګټه څه ده. سیکنډ کې به موږ تاسو ته داسې وایو چې it helps us for better code understanding. د کوډ انډرسټینډینګ لپاره به دا موږ سره کار کوي. لکه دې مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی کله چې موږ یو ویب سایټ یا یو ویب سایټ چاته جوړ کړی وي او هغه کال وروسته یا 2 کال وروسته په دې کې څه نوي تغییرات راوړي او نوي آپشنز پکې اضافه کوي، نو هغې لپاره که چیرې مونږ کوډ سره کامنټ نه لیکلی چې دغه کوډ د دې لپاره لیکل شوی دی، دغه کوډ د دې لپاره لیکل شوی دی، خو بیا به هغه مونږ ته د انډرسټینډینګ لپاره لکه څه مشکلات پیدا کوي چې هغه به مونږ نشو پوهېدلی ورباندې چې دا کوډ د څه لپاره لیکل شوی دی. سو هر یو کوډ چې موږ لیکو د پیج په هر یو برخه کې وي هغې سره که کومنټ ولیکو چې دغه کوډ د دې دغه سیکشن د ډیزاین لپاره دی، دغه کوډ د دې لپاره دی، دا کومنټ په واسطه موږ دغه کار کولی شو. سو بیټر انډرسټینډینګ لپاره دی. صحیح ده؟ ښه راځو اوس مخکې چې موږ ته څه ویل کېږي کامنټس ټایپ ان HTML. د کامنټس ټایپس دی موږ سره ګورئ یو موږ سره سنګل لاین کامنټ دی، بل چې دی موږ سره ملټیپل لاین کامنټ دی. سنګل لاین کامنټ څه ته ویل کېږي او ملټیپل لاین دواړه د نوم څخه ظاهر دي چې سنګل لاین کامنټ په یو لاین کې لیکل کېږي، یعنی فقط یو لاین چې څومره مخکې ځي خو فقط یو لاین به وي، څومره چې پراخېږي مخکې ځي دا به یو لاین. نیکسټ موږ سره ملټیپل لاین کامنټ دی، هغه څه معنا چې څو لاینونه به دې کې شامل وي، میبي 2 3 4 5 میبي څو لاینه به دې کې راځي، څومره چې مخکې ځای دې کې راوړلی شي. سو دا موږ سره ملټیپل لاین کامنټ. ښه نو راځو چې دغه درس موږ دلته تاسو ویلې او دغه پریزنټیشن موږ تاسو ته وړاندې کړ دغه لیکچر کې، راځو دغه به تاسو ته په پریکټیکل توګه سره چې تیره ویډیو کې موږ تاسو ته ویلې وه چې په دغه کورس کې به موږ VS کوډ به استعمالو، VS کوډ به کارم او بل کروم براوزر موږ تاسو ته ریکمنډ کړی و چې دا به پکې کارول کېږي. راځو خپل درس موږ مخکې وړو. ښه نو موږ سره چې دی VS کوډ آلریډي انسټال ده. تېره ورځ چې موږ تاسو دا کوم یو مخکې لیکچر درکړی و په هغې کې موږ سره دا پاتې و چې موږ دغه VS کوډ څنګه ډاونلوډ کولی شو، هغې انسټالیشن څنګه وه. انفارچونیټلی په تېر ویډیو کې دا معنی پاتې و، غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته کور کړم چې زموږ کورس کې کوم نیمګړتیا پاتې نه شي. اوکې راځو موږ خپل براوزر خلاصو او براوزر کې ورته وایو چې ما ته VS کوډ څنګه ډاونلوډ کېږي، هغه به تاسو ته دلته وښودل شي. راځو خپل براوزر هم خلاص کړل ته موږ ولیکو چې VS کوډ دا مې ولیکه انټر مې کړه. سو ګورئ فرست دغه ویب لینک چې راځي دې باندې به کلیک وکړو. یو خبر په یاد ولرئ که چیرې تاسو سره په کمپیوټر کې وینډوز انسټال وي، میک وي او که لینکس وي، کله چې دې ویب سایټ ته راشئ دغه ویب سایټ تاسو ته د هماغه وینډوز مطابق هغه VS کوډ ورژن سافټویر درکوي. که چیرې وینډوز وي د وینډوز مطابق درکوي، که لینکس وي لینکس درکوي او که میک انسټال وي نو میک به درکوي. هر یو چې تاسو سره انسټال وي د هغې مطابق فقط تاسو راشئ ډاونلوډ به دې ځای نه یا دې ځای نه پریس کړئ تاسو به ډاونلوډ سټارټ شي. ښه ما سره چې آلریډي انسټال دی د انسټالیشن یې ډېر سخت نه ده، فقط څه نیکسټ بټنز دي به کلیک کړئ او څه چک باکس دی هغه به آن اینډ آف کړئ، ستاسو VS کوډ به انسټال شي، ډېر زیات تکلیف نه غواړي. ښه بیا هم که چا سره به انسټالیشن کې یا ډاونلوډینګ کې څه مسله څه پوښتنه وه ما سره په کامنټس کې شریک کولی شي. ښه راځو اوس چې انسټال دی نو مخکې به لاړ شو خپل درس ته. ښه ما سره انسټال دی، زه راځم VS کوډ ځان ته خلاصوم، اوپن کوم یې. ښه نو موږ تاسو ته ویلو چې VS کوډ باید په دغه کورس کې موږ وکارو. نو د دې کورس دغه د سافټویر ریکوایرمنټ څخه یو هم VS کوډ ده چې موږ انسټال کړی دی ځان ته. راځو فرست موږ د دې د structure فولډر structure باندې خبرې کوو. زه راځم دلته یو نوی فولډر عالم او د هغې په واسطه باندې زه مخکې ځم او خپل دغه VS کوډ کاروم. صحیح ده چې فولډر structure یا دا باید څنګه موږ مینیج کړو. صحیح ده دا فولډر ما واخیسته دا رینیم کوم ورته یم چې دا راته رینیم کا او ویب
development ورته name ورکا صحیح ده دا مې نوم ورته ورکړ دغه فولډر ما خلاص کړ جوړ مې کړ نوم مې ورته چینج کړ راځم دا په وی اس کوډ کې څنګه خلاصولی شم چې د فولډر مینجمنټ لپاره زه یوه لاره دا هم لرم چې باید زما فولډر باید په وی اس کوډ کې خلاص شي او کوم فایلز کوم فولډر چې زه لرم جوړو مې راځي به په همدې فولډر کې به سیف کېږي یو طریقه دا ده رایټ کلیک وکړئ اوپن ویت کوډ دا به کلیک کړئ یو طریقه دا شوه بل به وی اس کوډ خلاص کړئ رای به شئ دلته دې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته باید ایکسپلورر خلاص شي دلته به لیکل شوی وي چې اوپن فولډر به خلاص کړئ تر څو ستاسو کار پیل شي نیکسټ دلته وګورئ موږ سره په دې ویلکم پیج کې لیکل شوی دی اوپن فولډر د دې لارې هم خلاصولی شي زه راځم اسانه طریقه ما سره شته دا کلیک کوم او ورته وایم چې ما ته دا فولډر خلاص کړه هغه په ډیسکټاپ باندې پروت دی راځم ګورئ دا فولډر مې کلیک کړه او خلاص مې کړه نو هغه فولډر به ما ته خلاصېږي ګورئ ویب ډیولپمنټ فولډر ما ته خلاص شو زه راځم که چیرې دې کې کوم فولډر ځان ته جوړوم کلیک کوم او ورته وایم چې دا زه فولډر جوړوم صحیح ده زه ورته لیکم چې سی اس اس فولډر دی دا فولډر را سره کریټ شو بل فولډر هم جوړوم ګورئ د از ا پریکټس اوکې دا پرېږدئ ځکه چې زه د باندې جوړوم دغه فولډر او زه به دلته کلیک کوم او ورته دې خالي ځای باندې به کلیک کوم تر څو دننه په دې سی اس اس کې جوړ نه شي دلته ورته وایم چې جی اس فولډر JavaScript صحیح ده دا فولډر مې جوړ کړ دا خو مې جوړ کړ زه اوس راځم ګورم چې آیا دا فولډر یې هلته موجود دی او که نه ویب ډیولپمنټ فولډر خلاصوم ګورئ دواړه را سره موجود دي زه به دا لږ کټ کړم صحیح دواړه را سره موجود دي سی اس اس فولډر ده او جی اس فولډر صحیح ده راځو لږ څه نور هم پکې مخکې ځو زه ورته وایم چې یو فایل راته جوړ کړه زه ورته وایم چې index.html په نوم باندې راته جوړ کړه صحیح ده دا مې جوړ کړه ګورئ فولډر یې جوړ شي فایل مې جوړ کړه ښه دا فایل مې جوړ کړه دا به هم چیک کړم چې راځئ ګورئ ما سره دا فایل آیا هلته موجود دی او که نه وګورئ index.html ګورئ پریزنټیشن کې چې موږ کوم یو سکرین شاټ تاسو شیر کړ په هماغه شکل دلته راځي ځکه دا کله چې دا ایکسټنشن ورسره موجود وي نو شکل به داسې غوره کوي ښه راځو خپل وی اس کوډ ته ګورئ موږ چې دی بل سینټکس لوستی وه چې دا د HTML بیسک سینټکس به موږ تاسو ته معرفي کوو هغه هم تاسو ته معرفي کړی خو فقط دلته پریکټیکل تاسو ته ښیي ګورئ وی اس کوډ موږ ته ډېر فیسلیټیز برابر کړي دي لکه کوډ لیکلو کې هم سره مرسته کوي تر څو موږ زر زر خپل کوډ ولیکو اسانتیاوې موږ ته برابروي که چیرې موږ یو سټارټ ټیګ لیکو انډ ټیګ په خپله ورکوي که چیرې کوم یو کوډ سټارټینګ موږ لیکو بس دا پوره کوډ موږ ته راکولی شي ځینې ایکسټینشنز دي چې هغه به موږ انسټال کوو تر څو موږ سره په کوډ لیکلو کې مرسته وکړي زه راځم دلته شفټ 1 کلیک کوم دا ایکسکلیمیشن مارک راځي ګورئ image abbreviation صحیح ده دا کلیک کوم ټول هغه بوایلډ ټمپلیټ ما ته د HTML راکوي مخکې موږ تاسو دا معرفي کړی و چې دا څه شی دی دا کوم یو دی دا ټول موږ تاسو ته ویلي دي ګورئ دا ټایټل هر څه موږ تاسو ته در معرفي کړی دي په پریزنټیشن راځو دغه فایل چې موږ لیکلی ده دا سیف کوم او دا زه څه شی کوم رن کوم راځم دغه ویب ډیولپمنټ فولډر ته او په دې باندې کلیک کوم په دې فایل ګورئ دلته راته ولیکل شو چې ډاکومنټ هماغه فولډر مې رن کړه نه پکې څه شته فقط هغه د HTML هغه بوایلډ ټمپلیټ پکې موجود دی راځو اوس هغې کې لږ څه تغیرات راوړو لږ څه لیکنې پکې کوو ورته وایو چې دا دې کې به اول زه فرست دا ټایټل ورته بدلوم زه ورته لیکم چې my website my website صحیح ده دا مې ولیکه سیف مې کړه رالم براوزر مې را خلاص کړه او دا مې ریفریش کړه name change my website title چې څنګه چینج کړي دلته به هم چینج کېږي صحیح ده my website اوکې راځو اوس دلته د باډي ته راځو د فرست د اوس فعلا لپاره د هیډینګ او د ټایټل کې موږ خاص خبرې نه کوو راځو دلته باډي کې یو څه لیکل کوو لیکم چې this is my website دغسې یو لیکل مې وکړه سیف مې کړه او راځم دلته براوزر را خلاصوم او ورته وایم چې دا راته رن کړه صحیح ده وګورئ لږ را زوم کوم this is my website body صحیح ده دا یې راته ولیکه ښه دا ارزل تلل او راتلل دا ویب سایټ رن کول او ریفریش کول
دا لږ مشکله ده راځئ دا به دلته کېدم لږ به او دا ویز کوډ به هم راوالم دې خوا بیا کېدم تر څو ماته صحیح ده او دا به لږ زه لرې کړم تر څو ماته د کوډ انوایرمنټ لږ برابر شي صحیح ده دا مې لږ راواخیسته او جوړ کړې صحیح ده نو راځم دغلته چې دی د خپل دغه کوډ اوس دلته لیکم سوري دا خو بیرته ښه دا خو مې ولیکه صحیح ده چې this is my website body دا مې ولیکه بل یو لاین ورپسې لیکم ورته لیکم welcome to my YouTube channel صحیح ده دا مې ولیکه سیف مې که او دلته مې ریفرش که ګورې ورپسې هغه کوډ هغه لاین راغی کوم لاین چې موږ لیکلی هغه ورپسې راغی نو هر څه چې دغلته لیکو هر یو کوډ چې دلته لیکو دا به دلته ډسپلی ښه بل موږ د کامنټ خبره کړې وه راځئ دلته لیکم ګورئ ښه زه یو کامنټ لیکم دلته تاسو ته زه ورته وایم چې دغلته ماته یو کامنټ ولیکه کامنټ موږ داسې کړی و چې بریکټ سټارټ کوو او دا ایکسکلیمیشن مارک ورکوو ډبل ډیش ورکوو سوري ډبل ډیش ورکوو او دا په خپله بند کېږي صحیح ده دلته اوس لیکو چې this code is for title صحیح ده this code is for title دا د ټایټل لپاره ده سیف مې که راځم دا د ریفرش کوم هېڅ تغییر پکې نه راځي ځکه مونږ تاسو ته ویلی وه چې کومنټ نه شو کېږي په براوزر کې به کومنټ نه شو کېږي راځئ دا خو سنګل لاین کومنټ ملټیپل لاین کومنټ هم تاسو لیکم ګورئ هغه به څنګه لیکو همدا په همدغه طریقه بریکټ سټارټ ایکسکلیمیشن مارک ورکړئ ډبل ډیش ورکړئ دا په خپله بندېږي انټر ووهئ او بیا وګورئ چې دې کې تاسو څومره کوډ لیکئ که نه هغه به تاسو دلته نه شو کېږي لکه زه لیکم چې هیلو لیکم بیا ورپسې های لیکم بیا ورپسې لیکم this is my multi-line comment okay sorry multi-line comment صحیح ده دا مې ولیکه سیف کوم یا دلته راځم بیا ریفرش کوم هېڅ تغییر نه راځي ځکه چې کامنټ نه شو کېږي په براوزر کې سو هر مونږ تاسو ویلې چې دغه کامنټ چې دی کله دا لیکل کېږي دا د دې لپاره چې مونږ پوه شو چې دغه کوډ مونږ د څه لپاره لیکلی دی د کوډ بیټر انډرسټینډینګ لپاره دی صحیح ده نو دا زموږ د نن ورځ لپاره زموږ لیکچر چې موږ تاسو ته در وړاندې کړه نو تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل څخه هم لیدنه وکړئ چې موږ پکې د کنسول اپلیکیشن اینډ HTML and CSS فول کمپلیټ کورس پکې اپلوډ کړی ده دا له خیر سره همداسې په جریان کې وي نو تاسو کولی شئ چې د زموږ چینل سبسکرایب کړئ کامنټ لایک شیر وکړئ تر څو که هر پوښتنه تاسو سره د هر یو لیکچر په اړه پیدا کېږي تاسو کولی شئ موږ سره شیر کړئ او زموږ څخه پوښتنې بیا پکې وکړئ سو دا زموږ نن ورځ لیکچر او زموږ چینل ځان سره لایک او سبسکرایب